د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او جنرال سمیع سادات په افغانستان کې د لوی جګړې خبر ورکړ. سلام، وخت مو بخیر. صدیقي: طالبانو سره جګړې لپاره باید د کمانډویانو د بیرته تګ زمینه برابره شي. د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال او د جمهوریت ریاست پخوانی ویان صدیق صدیقي وایي له طالبانو سره د جګړې لپاره باید افغانستان ته د افغان کمانډو ځواکونو د تګ زمینه مساعده شي. صدیقي په یوه ټویټ کې لیکلي چې د کمانډو د راستنېدو او د سرتیرو د استخدام د اسانتیا لپاره باید یو ولایت له طالبانو پاک شي. هغه لیکلي د طالبانو تروریستي رژیم باید ړنګ شي. اړتیا ده چې د افغان پوځ د پخوانیو جنرالانو او جنگي متخصصینو یوه کاري ډله جوړه شي. دا ډله باید د هیواد د ازادۍ لپاره پر پوځي پلان کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 8 میاشتې وړاندې د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال سمیع سادات امریکا غږ ته ویلي و چې له جنرالانو، لوړپوړي افسرانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې روانې دي او د پخوانی پوځیانو په ځانګړې توګه د افغان ملي اردو ځواکونو انسجام به ډیر ژر پیل شي. سمیع سادات نن د جمعې په ورځ ډسمبر 23مه په خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیويي پیغام کې ویلي چې طالبان به د محدود وخت لپاره حکومت کوي او دا واکمني به یو ځل بیا پای ته رسیږي او افغانان به بیا خپل لار ومومي. هغه زیاته کړه، اوس شپه او ورځ هڅه کوو چې خپل چمتووالی بشپړ کړو او افغانستان له ملایانو طالبانو خلاص کړو. خو نوموړي د دغو تیارو په اړه نور معلومات ورنه کړل. ښاغلي صدیقي هم د خپل وړاندیز په اړه نور معلومات ورنه کړل او وی نه ویل چې آیا د څرګندونې د سمیع سادات له څرګندونو سره تړاو لري او کنه. سادات ویلي و چې ډیر ژر به د امنیتي ځواکونو په دریو نظامی، سیاسي او ملکی برخو کې د انسجام طرحه پیل شي او د هغه څیرو د لرې کولو لړۍ به پیل شي چې د جمهوریت ریاست په سقوط کې رول درلود. په فساد کې ښکیل و، د مالکیت احساس او د جګړې روحیه یې نه درلوده. سمیع سادات په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري په غاړه درلوده او په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو څو ورځې وړاندې کابل ته وبلل شو او د افغانستان د پلازمین د امنیت چارو د همغږۍ مسؤلیت ورته وسپارل شو. د سادات د څرګندونو په غبرګون کې د طالبان د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني په یوه ویډیويي پیغام کې ویلي که دغو جعلي جنرالانو وړتیا درلودای او کاري سړی وای نو هغه پوځ به یې ساتلی وای چې له 100 میلیارډو ډالرو زیات لګښت او له 50 څخه د زیات هیوادونو په مرسته جوړ شوی و. اوس مهال یوازې په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهه او د اندراب درې ولسوالۍ له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. خو ښاغلي سادات ویلي و چې ډیر ژر به د پخواني امنیتي ځواکونو کوریلیایي یا چریکي ډلې جوړې شي او خپل عملیات به پیل کړي. د صدیق صدیقي دا نوې څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو ورځو کې د پوهنتونونو دروازې د ښځینه محصلینو پر مخ وتړلې. هغه اقدام چې د اسلامي هیوادونو په ګډون سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سعودي عربستان، ترکیه، متحده عربي امارات، پاکستان، اندونیزیا، قطر او د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دغه کړنه غندلې او د دې ډلې له حکومته یې غوښتنې چې پر دې موضوع دې له سره غور وکړي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د بیا واک د ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو او لیسیو ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم بې حجابي، له محرم پرته سفر، منکرات او د هلکانو او نجونو ګډ ټولګي په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل ځنډولو او بندولو په اړه عمده دلیلونه ګڼلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ټولې افغان نجونې د اسلامي حجاب په اغوستلو سره ښوونځي او پوهنتونونو ته تللې.